بسم الله الرحمن الرحیم له افاقه انعکاس خپرونې ته ښه راغلاست. پر ایران باندې د ډونالډ ټرمپ او همدارنګه د نورو امریکایي چارواکو او همدارنګه د ځینو اروپایي هیوادونو د چارواکو د ګواښونو لړۍ دوام لري. دا 2-3 ورځې کیږي چې پر ایران باندې ډونالډ ټرمپ د حملو او بریدونو ګواښونه کوي، خو په مقابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي وایي چې امریکا او ډونالډ ټرمپ د جون د میاشتې تیروتنه او هغه سناریو نه تکراروي. هغه تیروتنه چې اسرائیل د امریکا په مرسته د ایران په ځینو اټومي بټیو باندې بریدونه وکړل، چې په مقابل کې بیرته ایران پر اسرائیلو پر ځینو ښارونو باندې او د امریکا په ځینو هډو باندې بریدونه وکړل. په ایران کې اقتصادي لاریونونه د ایرانی چارواکو په خوله د امریکا او اسرائیل په ملاتړ په ناورینونو باندې بدل شول، چې له امله یو شمېر خلکو ته مرجوب له هم واوښتله. اوس پوښتنې دا دي چې آیا ایران ته د امریکا او ټرمپ ګواښونه به عملي بڼه خپله کړي او که نه؟ یو ځل بیا څومره د دې امکان شته چې امریکا به پر ایران باندې برید وکړي؟ که چیرې برید کیږي، ایران به یې پر وړاندې څه کوي او څه ډول به یې بیرته ځواب ورکوي؟ نن د افاق په انعکاس خپرونه کې پر همدې موضوع باندې تم کیږو او بحث کوو. په همدې تړاو سره خپرونه کې د نظامي او سیاسي چارو شنونکی ښاغلی کامران امان را سره میلمه دی. سلامونه امان صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راغلی او ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. په پیل کې راته دا راته ووایئ چې په ایران کې اوسنی وضعیت له نږدې تاسو څارئ او تعقیبوئ. آیا د دې امکان شته چې امریکا به پر ایران باندې برید وکړي او که نه؟ سلامونه نیکې هیلې مشال صاحب، تاسو د برنامې اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډېره مننه. مشال صاحب، که موږ وګورو وضعیت د نړۍ او د نیول د رئیس جمهور یا د اختطاف د رئیس جمهور د انزویلا معنا همدا ده چې دویمه جګړه به هلته خو جګړه ونه سوه، هلته خو یو استخباراتي لوبې په اساس مخته لاړل امریکا او توافقات د رهبري د حکومت د انزویلا په اساس باندې هم وسو. دا ولې وایم؟ حتی زه داسې فکر کوم چې خپله رئیس جمهور د انزویلا دې ته حاضر سو چې ما اختطاف کوي. په دې چې 2 میاشتې مخکې د اختطاف نه ده امریکا ورته وړاندیز وکړ تاسې ترکیې ته پناه یوسئ، وطن خوشې کوي. اما هغه ونسو کولی. فکر کوم چې د ترکیه خوښه نه کړه، خپله امریکا یې وغوښتله چې ترکیې کې امن به د احساس نه کوو. ولې ترکان ورته اجازه ورکوله چې موږ ته امن کوو او ټوله سرمایه د ټول تضمینوو؟ خو بیا فکر کوم چې د انزویلا رئیس جمهور ونه غوښته دا کار وسي چې خپل امریکا کې به د ژوند تضمین سي. داسې یو سناریو جوړه سوه په خاطر د که دوی ایران همیش ګواښونه کول امریکا ته که دا ځلې په ما باندې نظامی تجاوز یا د اسرائیل یا د تاسو له خوا نه وسي، زه د هرمز تنګی له منځه وړم. د هرمز تنګی ډېر اساسي او یو شارک د انرژي د اروپا او امریکا ته. که دا شارک د ده قطع سوی و، یعنې امریکا او ټول او غربي نړۍ به د دوی د اقتصادي لحاظه د انرژۍ لحاظه به دوی یعنې فلجېدل بیخي. نو څنګه چې تبلیغات روان دي چې انزویلا د سعودي عربستان نه، د کویت نه، د ایران نه څو مرتبې زیات یعنې دوی نفت لري. په دغه خاطر امریکا کوشش وکړه چې انزویلا ونیسي او ځان د انرژۍ نه مطمئن کې بالغه په ایران باندې حمله وکړي. اوس موږ ګورو عربي هیوادونه هم ډېر په تشویش کې دي. حتی سعودي عربستان ځان بېطرف اعلان کړی، ایران ته اطمینان کړ چې زما له خوا به تا په خاوره تجاوز نه کیږي. دې نه معلومیږي چې نور هیوادونه امریکا د منطقه کې پیدا کړي دي چې هغوی نه همکاري وغواړي، چې هغه جمله امکان لري پاکستان اوسي، اذربایجان اوسي او خپل نور عراق نه اوسي. نو ګورو چې امریکا هم خپل اډې د چار اطراف د راکټو تعدید د ایران څخه هغه جنې خپل نظامي اړې تخلیق کړي. څه فکر کوئ امان صاحب چې آیا د دې امکان شته چې دغه ګواښونه به عملي بڼه خپله کړي، پر امریکا پر ایران باندې به برید وکړي امریکا او که نه؟ زه ته وایم 100% کې دا جګړه کیږي، دا جګړه نه درول کیږي نه. موږ چې وینو جګړې ته کار څنګه ستاسو وړاندې کې وویلې چې غربي هیوادونه تر 13 کاله پورې د ایران د حکومت د ړنګېدلو مخالفت کو. اما نن نه پوهېږم چې ولې غربي هیوادونه اروپا هیوادونه دې کې همغږي سول د امریکې سره، په کوم دلایلو معلوم نه دي. خو زه فکر کوم چې جګړه به وسي په ایران. او پرون هم تر کوم ځای چې زه معلومات پیدا کوم لیده
امریکا پاکستان ته حمله کړی چې 10,000 عساکر د ویسي سرحدات د ایران د پاکستان د ټینګ معلوم نه ده چې آیا دا د پاکستان فوج ده آیا د پاکستان د فوج په لباس کې امریکایان دي تلي سرحد ته امکان د زمینی تعرض هم شته په ایران باندې هوایي بریدونه او که دغه زمینی تعرض کیږي دا ګوندې تاسو وایئ چې د پاکستان له لوري وشي نه تنها پاکستان د عراق لوري به مو شي د پاکستان لوري به شي ولې ترکیه سخت مداخله کړې ده فعلا دې کې اردوغان ویلي چې موږ سرحدات تهدیدېږي او موږ نه غواړو چې دا جګړه وشي په ایران باندې یو ناورین د منطقه کې او اکثر عربي هیوادونه هم ویلي دي چې دلته به ډېر لوی ناورین راسي وروسته دغه عربي هیوادونو او منځني ختیځ هیوادونو ته راځو چې دوی په اصل کې څه غواړي او څه ډول یو سیاست یې په دغه ډول یو وضعیت کې غوره کړی دی په پیل کې دا راته ووایي که دا ځل امریکا پر ایران باندې برید کوي څه فکر کوئ چې په پیل کې به یې کوم ځایونه په نښه کړي آیا هماغه اټومي بټۍ که نه ځین نور ساحې نه زه فکر کوم چې د دوی ټول نظامي تاسیسات چېرته دي که سرحدي دي که داخل کې دی هغه د څه ټوپوګانې دي هغه اکثر موضوع د اټومي بټۍ و بس او هغه راکټونه چې دوی فعال کړي د دفاع په خاطر هغه دستګاهګانې دوی له منځه ورته یوړې دا په مکمل ایران باندې حمله ده و هم زمان زه فکر کوم چې ایران به هم دې نه خاموش پاتې نشي اسرائیل به ډېر زیاته قوي ضربه وګوري اډې څه په عراق کې دي د هغوی باندې هم کېږي او عربستان سعودي کې څه لویه اډه ده هغه عربستان ځان بې طرف اعلان کړی ده ایران ته یې ویلي چې ما له خاورې به په تاسو تعرض نه کېږي یعنې هغه ځان امن کې وساته چې په داسې نه شي چې ریاض هم وولي ولې ایران وایي چې ما ته مهم نه ده چې په کوم هېواد کې امریکایي دي زه د خپل هدف ګرځوم طبیعي ده کله چې پر ایران باندې له کوم ځایه له کومې هډې برید کیږي په مقابل کې به دوی هماغه ځای په نښه کوي غیر لغه څه کم ځای نه برید کېږي کم ځای کې د امریکایانو اډې دي په هر هېواد کې په دوی برید کېږي نه کېږي دوی به پرې حمله کوي ایران دا مجبور دی خپل انتقام جویي وکړي کېږي چې دوی خپل اډې لرې ویسي راکټ ونه رسېږي او هغه اډې چې دوی نږدې دي ورته هغه وایي چې زه بې طرفه یم دا امکان نه لري هغه وایي زما هدف امریکایان دي ځینې شنونکي په دې باور هم دي چې ایران اوس داسې توغندي پیدا کړي دي داسې توغندي جوړ کړي دي چې عین تر امریکا پورې واټن ویشتلی شي څه فکر کوئ چې دغه کیسه به هم عملي شي چې ایران پر امریکا باندې برید وکړي او له هغو توغندیو استفاده وکړي چې هغلته رسیږي خو یو جګړه کې معمولا خصوصا سړه جګړه کې دغه تبلیغاتي مسایل ډیر زیات دي عملی شکل به موږ وګورو چې ایران څه کولی شي خو اسرائیل به ډیر خراب شي اسرائیل به جوړ پاتې نه شي او هغه هیوادونه چې نن دغه خاورې نه استفاده کوي لکه سوریې نه شاید ډیر استفاده وشي ترکیه وایي چې زه له خپلې خاورې ته چاته اجازه نه ورکوم چې زما له خاورې په ایران او ایران که جګړه شروع شي زما ناورین د کډوالۍ د ایران د خلکو نه مخنیوی ما ته مشکل ده په سرحدات د ایران کې نو دغه مشکلات شته دي همزمان خدای مکړه که دا جګړه شروع شي افغانستان هم بې د مهاجرت نه او بې د هجوم د مهاجرو نه خالي نه پاتې کېږي ښه له یو طرفه ټرمپ وایي چې د خبر ترلاسه کړی دی له ځینو سرچینو څخه چې په ایران کې د لاریونونو له امله د مړینو هغه بهیر چې و هغه درېدلی دی او دا په دې باندې خوښ دی څه فکر کوئ چې د دغه ډول څرګندونې په څه معنا آیا د شاتګ په معنا آیا په دې معنا چې دی نه غواړي په ایران باندې حمله وکړي که نه له بل طرفه تاسو ولیدل چې په قطر کې د امریکا له خپلې هوایي اډې څخه ځینې تجهیزات او ځینې پرسونل وویستل دا په څه معنا آیا ایران خو به نه غافلګیره کوي یو دم خو به برید نه کوي په داسې یو وخت کې چې ایران خبر نه وي ښه د ترامپ دا خبره زما په ان باندې څه معنا ورکوي چې د ایران خلکو ته اطمینان ورکوي چې زه تاسو طرفدار یم تر اوسه دا د اخوندانو حکومت ده تاسو له مرګه بچ شوي یاستئ دې باندې زه خوښ یم دا په دې معنا نه چې د ایران ښه کار کړی دی دولت دا اطمینان د ایران ملت ته ورکوي چې خواخوږی د تاسو موږ یاستو نه د ایران حکومت دا څو رقم مسایل دي چې دوی په دغه شکل باندې غواړي وکړي بل په زمن دی کې هلته به حد زیات یو دوه درې میاشتې مخکې هم نورو باسو کې هم یادوري کړې دی موضوع نه ایران استخباراتو ډېرې لوی اشتباهګانې کړي حکومت تقریبا 800 پورې وګړي دي ایراني چې په امریکا کې میشتو کلونه
هغه په نامه د مهاجر چې بې اسناد دي هغه یې را ډیپورټ کړل ایران ته او دې کې دغه موده کې ډېر سیلانیان د خپله امریکا، کانادا، انګلستان نه، فرانسې نه، جرمني نه ډېر سیلانیان ایران ته را داخل شول. زه باور په دې لرم چې دغه کړکېچونه یا دغه لاریونونه چې جوړ کړي دي هغه ایرانیان چې له ایران امریکا نه را ډیپورټ شوي دي دوی ځان سره انتقال کړي پیسې او شیان او هغه چې نور هیوادونو په نامه د سیلانیانو چې راغلي هغوی دغه سازماندهګانې دلته کړي دي دا ټول مسایل. ځینې ډلې له پاکستان هم ورغلي دي. پاکستان نه ورغلي، پاکستان نه موټرې ګیر راغللې چې هغې کې اسلحې وې، ماشینګڼې وې، اتومات لاسي بمونه وو، ماینونه وو، ډېر اصلي ګیر راغله. لکه دغه کارونه پاکستان وکړل او همزمان په آذربایجان هیواد نه د ایران شمالي آذربایجان کې هلته ډېر زیات نفوذ شوی د خارج بهرنیانو او دغه استخباراتي ډلو ګروپونه، نو وضعیت ښه نه ښکاري ماته د ایران. غربي رسنیو او هغه رسنۍ چې د اسرائیلو او د امریکا ملاتړي دي هغوی خبرونه ورکړي دي چې په دغو لاریونونو کې په زرګونه خلک وژل شوي دي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د زرګونو خلکو د وژل کېدو دغه خبرونه درواغ دي. څه فکر کوئ چې دغه تبلیغات څومره د ایران پر ضد دي او رسنۍ څومره درواغ تبلیغات کوي د ایران پر ضد او دغه فضا څومره درواغ او تبلیغاتو نیولې ده؟ ګورئ ایران د خپل د ملي ګټو یا د خپل د حاکمیت په خاطر انټرنیټي شبکې مکملې وتړلې بندې کړلې. دا حق د هر هیواد ده او دغه وخت کې چا دا شمېر ونیو چې امریکا اعلان کړ 2000 کسان وژل شوي، ایران حکومت وایي چې 2000 کسان وژل شوي. فکر کو چې 1 نفر وژل شوی که 1 لک وژل شوي دي. دغه زمینه چا مساعده کړې دی وژلو ته؟ همدې امریکا، همدې اسرائیلو. اردوغان مستقیما په اسرائیلو نیوکه وکړه چې تاسې استخباراتي او دغه مشکلات تاسې ایجاد کړي. صحیح چې ایران کې اقتصادي مشکلات شته، په ابتدا کې ډېر صلحامیزه لاریونونه وه، ولې په درېیمه ورځ باندې پولیس ووژل شول؟ ولې د محکمې رئیسان د هر ولایت کې ووژل شول؟ ولې ترور شروع شو په ایران کې؟ خپله د لاریونو لخوا دا همغه سیلانیان یا همغه 800 ایرانیان چې انتقال شول امریکې نه راغلل. ګورئ دلته ډېر لویه لوبه روانه ده. هلته حکومت غافلګیر سو، هغوی اجازه ورکړه د صلحامیزو لاریونونو، ولې اقتصادي لاریونونو لپاره، خو وروسته دا په لاریونونو بدل شو، په نظامي تبدیل شو و بالاخره اوس موضوع ورته جګړې ته. ولې ترامپ اعلان وکړ چې امریکا کې ولې دا اعلان نه کوي چې لاریون وشو د مهاجرو په هکله باندې ځوانه جنۍ په مرمۍ وویشتل شوه په امریکا کې. دغه لاریونونه د امریکا ایران روان و، هلته هم لاریون وشو، هلته هم ولې انسانان مړه شو، ولې امریکایان تاسو ووژل، تاسو باندې څوک نیوکه وکړي؟ ګورئ دا هغه پلانونه دي چې بس جګړې دي، د اقتصادي منابع لاسه راوړل دي، دنیا څو قطبي ته تلل دي. اساسي هدف د امریکا او د امریکا میلیاردران چې دي نه غواړي چې ډالر په نړۍ کې له منځه لاړ شي او برکس سازمان باید رشد ونه کړي. برکس سازمان باید موږ آهسته آهسته ریښې ورقطع کړو. ایران د برکس غړی، مکسیکو د برکس غړی، انزولا د برکس غړی، یعنې هغه هیوادونه چې د امریکا ګاونډیان دي دیوال په دیوالو سره ژوند کوي، هغوی د برکس غړي دي او سږ کال دوی پلان درلود چې دوی نوې سکه راووځي د برکس او ټوله نړۍ کې اعلان شي چې موږ نور په ډالرو باندې معاملې نه کوو، خصوصا د نفتو دغه معاملات چې دي او د برکس د غړو هیوادونو ترمنځ مجموعاً په شمول د سعودي عربستان، په شمول د متحده عرب، دا ټول د برکس غړیتوب لري. 28 هیوادونه شول. نو امریکا اوس دا باني کوي، هلته انزولا ونیوله، دلته اوس ایران وهي، سبا بیرته هند سره 10 کلن د قرارداد امنیتي امضا کړه. اصلا دلته بعضې هیوادونه خپلو وړو ګټو ته ژمنتیا لري. پاکستان د اقتصاد خراب ده، په خاطر د یو څو روپۍ ورکړي امریکا سره متحد کېږي د ایران په جګړه کې. عربستان کې اډې پرتې دي، وایي نه تا سره خو زما وطن مه خرابوئ، زه تا سره هسې ولاړ یم. یا عراق د خپل مظلومیت نه غواړي د امریکا اډې هلته پرتې دي، مجبور یې چې ایران په دفاع کې ونه درېږي.
هند نشي درېدلی، روسیه نشي درېدلی. دلته وایي وروره دغسې مسایل دي. ځینې متحدین خو ایران هم په سیمه کې لري، لکه روسیه یو ښه متحد دی، چین یو ښه متحد دی. آیا فکر کوئ چې د امریکا له برید سره به دغه هیوادونه له ایران سره ودرېږي او د هغوی په مقابل کې به متحد شي؟ آیا اوس هم په یو نه ډول دوی سره مرسته کوي په کومه برخه کې که نه؟ وزیر بهرنیو چارو وزیر د روسیې سرګی لاوروف اعلان وکړ چې موږ د اقتصادي او نورو کوم قراردادونه چې ایران سره لرو موږ به هېڅ وخت ونه درو او د امریکا ګواښونه موږ باندې تاثیر نه کوي. موږ به اړیکې ایران سره تلپاتې وساتو. پاسو د رژیم د پرځېدلو په اساس باندې دلته تر اوسه کم عکس العمل نه چین ښودلی نه روسیې هېواد ښودلی. دلیل یې څه دی؟ دلیل دا ده چې یو اقتصادي مسایل دي او یو مسایل د امنیتي تړونونه دي. لکه لس کلن تړون چې هند د امریکا سره امضا کړ. که امریکا جګړې ته وځي هند به یې په ضد نه درېږي. که چېرته هند باندې جګړه کېږي امریکا به د هند نه دفاع نه کوي، مداخله به نه کوي. یعنی یا ته مقابل نفر سره به کومک حتی نه کوي. که هند پاکستان سره جګړه کوي امریکا حق نه لري چې پاکستان حمایه کړي د هند په مقابل کې. یعنې د سوال که چېرته امریکا جنګیږي د چین سره هند حق نه لري چې د امریکا په نفع چین باندې حمله وکړي. خو دغه تړون امریکا د هند سره لري، له چین سره یعنې مثال ښیم په دغه تړونونو نظامي اساسو باندې نشي کولی چې اوس روسیه مستقیما د ایران په څنګ کې ودرېږي. دا تړون دوی نه لري. یا چین راسي د ایران په څنګ کې ودرېږي. یو اقتصادي معاملې دي قراردادونه، یو نظامي قراردادونه. لکه کوریای شمالي د روسیې سره تړون د امنیتي لري. کوریایان لاړه په اوکراین کې د روسیې سره عساکرو سره څنګ په څنګ د ناټو په ضد وجنګېدل د اوکراین په جغرافیه کې. یو هغه او که سبا په کوریا شمالي څوک حمله کوي روسیې هېواد به څنګ کې د کوریا شمالي سره به خپل عسکر دري د کوریا شمالي نه به څه فکر کوئ د ایران د برید په مقابل کې چې په امریکا یې کوي یا د امریکا د برید په مقابل کې چې په ایران یې کوي دغه هېوادونه به یو ډول همکاري ونه کړي له ایران سره؟ یعنی که اصلي وغواړي قرارداد د اصلي لري اخیستیم دي هم د چین نه واخیستل هم د روسیې نه اخیستل. روسیې دفاعي راکټونه ورکړي دي، پخوا یې ورکړي اوس یې ورکړي دي، بیا به هم همکاري وکړي. خو مستقیم ډول باندې به راداخل نشي. مستقیم ډول چې دوی عساکر راسي د ایران عساکرو سره څنګ په څنګ د امریکا په ضد جګړې کې داسې کم قرارداد د دوی ترمنځ نشته. ښه، آیا فکر کوئ چې دا ځل به د منځني ختیځ هیوادونه امریکا ته اجازه ورکړي چې له خپلې خاورې په استفادې پر ایران باندې برید وشي؟ آیا فکر کوئ چې ایران به بیا دغه هیوادونه بیرته هغسې پرېږدي لکه څه ډول چې دوی فکر کوي؟ ګورئ منځنی ختیځ هیوادونه موږ او تاسو د غزې په جګړه کې ولیدل. د غزې خلک په لکاو په سلهاوو زره انسانان په شهادت ورسېدل. نه د ښځه پاتې شوه، نه ماشوم پاتې شو، نه زوړ پاتې شو، نه ځوان پاتې شو. او بسته غزه یې په کنډواله تبدیله کړه. منځنی ختیځ اسلامي هیوادونه څه وکړه؟ مشال صاحب پلان بل شی د اصلا په لویه کې په لویه کې پلان دا شو څو ولایتونه ضعیفول د شانګهای دغه سازمان د برکس، ضعیفول د اسلامي هیوادونه، ضعیفول څه رقم خلیص کول د اسلامي هیوادونه. که موږ وګورو عراق، لیبیا، سوریه، همداسې اوس ایران، دپسې به نوبت د پاکستان یې. پاکستان که هم د اوس داخلي جګړه څه روانه ده. پاکستان به آیا چېرته لاړ شي 2 کاله بعد؟ یو کال بعد به سرنوشت د پاکستان څه شي؟ اټوم به یې چېرته یعنې په ټوله کې امریکا نه غواړي چې اسلامي هیوادونه نه تنها امریکا، صهیونیستي هیوادونه په شمول د اسرائیلو، په شمول د امریکا خپل ابرقدرتونه چې فرانسه د انګلیس ده، دا خلک نه غواړي چې اسلامي هیوادونه مدرن او مجهزه او د نوې تکنالوژۍ سره عیارې اردوګانې ولري. په دې چې په خوشبختانه په اسیا کې او په دغه منځني ختیځ کې څه چې نن د نړۍ ضرورتونه دي دې زیرمې په دغه منطقه کې پرتې دي. امریکا وخته تخلیه شوې ده. امریکا کې چیني دي پاتې، اروپا کې چیني دي پاتې. 400 کاله چې څه وکړه هغوی استخراج شول، نور چیني دي پاتې. هغوی خام مواد ورته نه دي پاتې. خام مواد د نن د ضرورتونو او د نوې تکنالوژیو د عصري ژوند په خاطر په دې منطقه کې پراته دي. دوی په دغه خاطر چې دغه د دوی لاس لاندې راسي، دوی د حاکمیت دوی پې اوسي
او دغه استخراجونو کې کم مواد ته دوی ضرورت انتقال کړي او دې باندې خپل ځوان ته ادامه ورکړي او نور هم ځان قوي او پیاوړي کړي جګړې دې ته روانې دي د حکومت د ایران څه مزاحمت کړی ده ماڼۍ د امریکا ته د امریکا خلک ته کم ضرر دی ایرانیانو رسېدلی خو یو اسلامي هېواد ته په خپل کلتور فرهنګ ولاړ خلک دي خپل حکومت ساتي لاریون کې خو لاریون خو فرانسه کې په زرهاو کسان مړه نه سو څو کاله مخکې خو امریکا او اسرائیل وایي چې په یو نه یو ډول باندې په غزه کې ایران هم دخیله ده او د امریکا او اسرائیلو سره جګړه کوي ګورې دا خو یو د اسلامي هېواد حق ده چې د خپل مسلمان ورور نه دفاع وکړي د مظلوم په څنګ کې باید یو نفر ودرېږي اما ختیځ هېوادونو چې وکړل مقابل کې حتی یو فلسطیني بیرغ به په اروپایي هېوادونو کې چا نسو ګرځولی ځان سره وبه یې نیو زندان ته به یې واچو ظلمونه هم تر دې ساعته پورې روان وو امریکا کې فلسطیني بیرغ چا نسو جګولی نفر به یې ونیو زندان ته به یې واچو یعنې موضوع تر دې اندازې پورې طبیعي خبره ده یا به تهمت دي یا به یې کومک کړی کومک کړی دا حق د فلسطین د خلکو چې ټول مسلمانان دغه اوس مهال چې په اسلامي نړۍ کې له امریکا او اسرائیل سره په مخامخ جګړه کې ښکیله ده هغه یو فلسطین ده ورپسې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له امریکا او اسرائیلو سره په جګړه کې ښکیله ده هغه ایران ده څه فکر کوئ که امریکا په ایران باندې برید کوي د اسلامي نړۍ برخلیک به څه کیږي ځکه یوازینی هیواد چې همدا اوس د صهیونیستي رژیم او د امریکا پر وړاندې جګړه کوي او د مسلمانانو په سر کې ولاړه ده او داسې فکر کیږي چې دا د اسلامي نړۍ سرلښکر دی هغه ایران دی ځکه له امریکا او له یهود سره دا اوس جګړه کوي څه فکر کوئ له دې وروسته که دوی په ایران باندې حمله کوي د اسلامي نړۍ برخلیک به څنګه کیږي سرنوشت به د غزې سرنوشت به د همدغې ایران غوندې اوسي د هغوی او زه وایم چې دې پسې نوبت د پاکستان او د ترکیې ده دا ترکیه چې د ناټو غړې ده ای ترکیې له منځه وړلو ناټو سازمان شاید له منځه دوی بوځي قصدا ترکیه هم څوک نه پرېږدي په دې حالت باندې و کم اعلامیه چې اردغان پرون ورکړی په دې عقله باندې احساس کوم همدا کم شی چې ما فکر کوو همدا حالت روان ده ما مشال صاحب کلونه مخکې ویلي دي چې اسلامي هیوادونه ټول غربیان چې دي یا ټول صهیونیستي حکومتونه هغه میلیاردران چې دي چې نن نړۍ اداره کوي میلیاردران د جهان هغه میلیاردران غواړي چې دغه اسلامي هیوادونه مکمل خلیصه کړي او هیڅ نه قدرت د نظامي دوی ته نه پرېږدي تر اوسه چې دوی زیرمې دوی لاسو ته ورسي او سرمایه ګذاریګانې دلته خپلې وکړي د هغوی هدف همدا ده دا چې بانې لټي چې دا تندروه دي او دا ضد بشر حقوق ده او دا مواد مخدر دي مواد مخدر څوک وړي څوک یې تجارت کوي نړۍ کې اخلي په $15,000 خرڅې په $150,000 دا مواد څوک د قیمت ته رسیږي تر ټولو غټ قاچاقبرو سمګلران په امریکا همدا اروپایي هیوادونه همدا میلیاردران د دنیا دي دا مسایل مخ ته وړي دا دونه پیسې د اشخاصو له کمه کړلې ښه راځو دې ته چې آیا فکر کوئ چې ایران به په یوازې ځان د امریکا او د هغوی د متحدینو ځواب ورکړلی سي که چیرته جګړه کیږي طبیعي ده چې ایران به ډېر زیات زیان ګوري تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ویلی چې که چیرته په ایران باندې جګړه کیږي نو اسرائیل به هم ډېر زیات زیان وګوري آیا فکر کوئ چې په دغسې شرایطو کې به کوم بل اسلامي هیواد د ایران ملاتړ ته راجګ شي او که نه یاره فکر نه کوم ایران په 48 کلو سیاستونو کې خپل ډېر یوازې دوستان پیدا کړي په منطقه کې دښمنان ځان ته پیدا کړل هم مذهبي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه انسان باید هېڅ وخت حقیقت ځان فکر ونه کړي او که وایم امریکا هم په زوال کې روانه ده هم د اقتصادي لحاظه او هم په داخل کې شاید دا امپراتوري نوره ختمه سي خو دا څه وخت ختمیږي ډېر ژر به ختمه سي خو افسوس چې دغه جګړه همدغسې ظالمان میلیاردران د امریکا خصوصا په راس کې چې یهودان قرار لري دا جګړه بیا موږ ته رانږدې کوي او راوړي او د ایران جګړه کې نه تنها چې ایران به ضرر وګوري ډېر هېوادونه به ضرر وګوري د اقتصادي لحاظه ناورینونو لحاظه بدبختۍ به دوام ولري دلته لکه کلونه سه ګورئ همیش جګړې په دلته راوړي غربي هیوادونه د مسایل کې ډېر تکړه خلک دي هوښیار دي پوهېږي میدان د رقابتونو جنګونو اسلامي هیوادونه دي دوی ترمنځ
زور ازمایي دوی ترمنځ په اسلامي هیوادونو کې دي. دا ولې اسلامي هیوادونه پیړۍ ژوند وکړه دوی سر ته چې رانغله څنګه دوی ځان متحد کړي، څنګه ځان قدرت قوي کړي، خپل اقتصاد څنګه په پښو ودري او متحد سي اساسي خپل دښمنانو سره. دغه یو لویه بدبختي ده. هر امریکا څخه هر هیواد ته لاړه او ډېر په خلاصه ټنډه پذیرایي سول، په میلیاردونو په تریلیونو ډالر ورته حق ورکړه چې امریکا زما دوست د خپل ما د عادي دښمن په ضد باندې چې هغه یو اسلامي هیواد دی د په ضد ځان هغه سره متحد کړه. نن عمقه هیوادونه به یعنې هغه ډوډۍ به خوري چې کم شی دته لازم نه مړ نه سي، نور به دغه اسلامي هیوادو سرمایه به عمقه میلیاردران دي، که د امریکا دي، که د انګلیس دي، که د هر هیواد دي، دا سرمایه به د هغوی بانکو ته رواني او دوی به هیڅ شی نشي کولی. بیا به وار له واره تیري او بیا به هیڅوک چا په درد نه لګیږي. که چیرته امریکا په ایران باندې برید کوي او دغه اوسنی نظام چې هغه هلته شته دی دا نسکوریږي، د دې اغېز به پر افغانستان باندې څومره زیات جوت وي او څومره ډېر اغېز به وکړي؟ د افغانستان په کومه برخه باندې به ډېر زیات منفي اغېز ولري؟ ګورئ که موږ خپله 14 لسیزې یا 15 لسیزې جګړې د افغانستان وګورو، دې منطقه کې ډېر زیات پرابلمونه ایجاد شوي وو. نه ایران په امن کې و، نه پاکستان په امن کې و، نه منځنۍ اسیا په امن کې و. ګورئ الحمدلله 4-5 کاله کې چې امن راغلی ده و ټول رامنډې وایي سرمایه‌ګذاري کوي، دا 4 لارې جوړوي، غواړي د دې له طریقه افغانستان له خاورې لاړ شي، د ابریشمه لاره تېر شي تر افریقا پورې ځان ورسي. ولې همدغه امریکا راځي نن ایران ځپي، ایران حکومت چپاکیز دا لاره د ابریشم د چین ونیسي، اقتصادي سیستمونه د منځنۍ اسیا له منځه بوځي. که چېرته دوی په اقتصاد په پښو ودرېد نور امریکا ته موږ ضرورت نه لرو، امریکا اډې ته موږ ضرورت نه لرو دلته موږ ته جوړې کړي. سبا یې عربستان امباسي، د کویټ نه امباسي، د امارات ته هم ورته وایي چې ما نه ووځه وروره، موږ سره شی نشته ده، موږ روابط ټینګ سو، یا موږ ډوډۍ دسترخوان مشترک سو. کله چې اقتصاد مشترک سو انسان په ورونو تبدیلیږي. نو په دې وجه دوی کوشش کوي چې دغسې مختلفو هیوادونو باندې تجاوزونه وکړي، نظامي اډې ایجاد کړي چې هم د لوی اقتصادي پروژو مخه ونیسي او هم خنډونه زیږوي. 20 کاله افغانستان کې دوی چیک ورڅه پراته وو، کم تروریزم افغانستان کې استاسه، ولې دا تروریزم دلته له کومه سو، ولې دا ټاپې په دې ملت ووهلې. 20 کاله دلته ځان واچو چې چین اقتصاد په دې لاره ودروي، د روس اقتصاد دې خوا ودروي، اروپا کې ملتونو په روس قطع کړل، اروپا هم د روسانو سره په جنګ وچول. 20 کاله دلته ته ورته پروت وي، تا دې خواته نه راپرېښوستل. دا لوی هدفونه دي لوی هیوادونو ترمنځ او په څنګ دې کې دغسې هیوادونو چې مسیر د اقتصاد جوړېږي لاره او رشد دې هیوادو ته کېږي، د هغوی مخنیوی په دغه جګړو کې کېږي. یوه وروستۍ پوښتنه امان صاحب، تر ډېره داسې ښکاري چې ایران کې اوس لاریونونه مهار شوي دي. آیا فکر کوئ چې اسرائیل او امریکا به یو ځل بیا ډېره سخته قوي لاسوهنه وکړي لکه دا څو ورځو کې چې وکړله، لکه دا 2 هفتو کې چې وکړله، بیا به دغه لاریونونه زور واخلي، اعتراضونه به زور واخلي او آهسته آهسته به بیا په ناورینونو بدل شي او که نه؟ زه فکر نه کوم چې نور لاریون وسي. زمینه مسایسو جګړې ته دا 2 ساعته یا 2 ساعته چې وخت ورکول سوی ده، هغه وتل دي ډیپلوماتان دي. ایران پرون راایسته خپل هوایي فضا وتړل د ټولو پروازونو مقابل کې. 15 ساعتونو لپاره بنده و بیرته بیا پرانیستله. نو دغسې یو هغه و، یو ټسټ و د جګړې په خاطر باندې وسو. اسرائیل هم دا ټسټونه د آمادګي ونیول د خاطر باندې. نو زه فکر کوم چې لاریونه به نور ونه سي او حکومت له اوله ورځو کولی شي دا کار وکړي. هغه خلک چې تلفات هم ولید هغه ترورستان لخوا وژل سوي وه، حتی 200 پولیس پکې له منځه تللي دي. ایران د حکومت د محکمې رئیسان پکې له منځه تللي. دا چا وویشتل؟ طبیعي خبر دی، یو پولیس باندې څه فایر کېږي، پولیس حق لري ځان له دفاع وکړي او پولیسو فایر نه وکړ په نارینو باندې. خپله دوی سره خپله جګړې شروع کړې، جګړې په مقابل کې تلفات طبیعي خبر دی چې په میلیونونو انسانان قتل. یعنې ستاسو په اند باندې چې جګړه به کېږي او پر ایران به برید جګړه برید کېږي، جګړه په ایران 100% کې کېږي. آمادګي نیول سوې ده په شورا امنیت کې، هېڅ نوع په دې باندې بحث نه کېږي. غټ ستر هیوادونه په دې مورد کې هېڅ اعتراض نه کوي. موضوع یعنې پلان سوی کار ده باید تطبیق شي. ډېره زیاته مننه امان صاحب چې راغلی، ګډون مو راسره وکړ او ډېر ښه تحلیل مو وکړ. سلامت خیر اوسئ.
درنیدونکو له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې خپرونه مو تر پای شیبو راسره ولیدله. تر بیا مو الله حمل ښې چارې او ښه وختونه.